د چارواکو سوداګرو ترمنځ ګډې ناستې هغه څه چې له برکته یې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه له منځه ځي او په یاده برخه مثبت اغیزه کوي. تازه د کندز ولایت ځایي چارواکو د امارتي ادارو یو شمېر مسؤلینو شيرخان بندر ته د کاري سفر پر مهال هلته له سوداګرو سره ګډه لیدکاته کړي او د هغوی شته ستونزو ته یې د رسېدنې په برخه کې ډاډ ورکړی. د اسلامي امارت تګلاره تاسو ته معلومه ده، الحمدلله همیشه تجارانو ته آسانتیاوې برابرې کړي او هڅه همدا ده چې دوی ته په دې لار کې سهولتونه او آسانتیاوې په دې باندې کار وکړي او تجاران ته سهولتونه ورکړي. ورته مهال بیا سوداګر شيرخان بندر ته د چارواکو سفر یو مثبت ګام وباله او هیله یې وښوده چې مسئولین به یې ستونزو ته رسیدنه وکړي. هیئت آمدن و خواهش ما از هیئت محترم همی است که حداقل همین مشکلات به طور جدی و بسیار به زمان کم اگر امکاناتش باشه حل بکنن. سوداګري چې د یو هیواد په پرمختګ کې رغنده رول لوبوي تیر 3 کلونو په هیواد کې د سراسري امنیت ټینګښت له امله د پام وړ وده او پرمختګ کړی.